کمبخته کریم صادق پرته له کومې لوبې بیرته افغانستان ته راستنیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی اوپنر توپ وهونکی کریم صادق له قیس احمد سره یوځای د سریلانکا څخه افغانستان ته راستنیږي. دغه مشهور افغان لوبغاړی چې د سریلانکا په لنکا پریمیر لیګ کولمبو کنګز لوبډلې د ځان سره په لوبډله کې غوره کړی و، په هیڅ کومه سیالۍ کې ورته چانس ورنه کړل شو. نوموړی به له نوین الحق، قیس احمد، رحمان الله ګربز او سمیع الله شینواري سره په ګډه افغانستان ته راستون شي. کولمبو کنګز لوبډلې مخکې خبر ورکړی و چې کریم خان صادق ته به په اوپننګ برخه کې چانس ورکړي، خو دا خبره برعکس و. نوموړی یوازې سریلانکا ته لاړ او په هیڅ کومه سیالۍ کې چانس ورنه کړل شو. دا چې کولمبو لوبډله کې مشهور لوبغاړي و، نو لامل یې همدا و چې کریم صادق ته په یوه سیالۍ کې هم چانس ورنغلی. کولمبو لوبډلې پرون د قیس احمد په شتون کې په نیمه پایلوبه کې ګالي ګلیډیټرز لوبډلې ته سیالۍ وبایلله او د لیګ له مخکې تګ څخه محرومه شوه. او بیګا شپه د جاپناسټانس لوبډلې په دې وتوانېده چې ډمبولا وایکینګ لوبډلې ته د 32 منډو په توپیر ماته ورکړي او په پایلوبه کې له ګالي ګلیډیټرز لوبډلې سره مخ شي. د سریلانکا د تجارتي لیګ یا لنکا پریمیر لیګ دویمه نیمه پایلوبه د جاپناسټانس او ډمبولا وایکینګ لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، چې د لوبې په پیل کې ډمبولا وایکینګ پچه وګټله او لومړی یې د جاپناسټانس لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. جاپناسټانس په ټاکلو 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 145 منډې وکړې، چې له ډلې یې جوهانسن چارلز 6 زیاتې منډې وکړې. د ډمبولا وایکینګ له لوري ملیندا یشیموا کومار 2، لاهم کومار، انور علي او رامیشن مینډس یو وکټ واخیسته. د 116 منډو هدف په تعقیب کې ډمبولا وایکینګ ټوله لوبډله په 1.19 اورونو کې د 128 منډو په جوړولو وسوځېده او د 20 منډو په توپیر یې په دویمه نیمه پایلوبه کې ماتې وخوړه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه جوهانسن چارلز ته ورکړل شوه. د یادونې وړ ده چې د لنکا پریمیر لیګ پایلوبه به د ګال ګلیډیټرز او جاپناسټانس لوبډلو ترمنځ د دسمبر په 14مه نیټه ترسره شي. مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیده. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ.